بیا هم ښه راغلاست. په تېر کلاس کې موږ تاسو پوه شو اکسپشن څه ته وایي او ایرر څه ته وایي. خو دلته موږ تاسو په پایتان کې څنګه کولی شو چې دغه اکسپشنونه هینډل کړو یا دغه ایررونه هینډل کړو. نو پایتان کې موږ تاسو د ټرای اکسپټ بلاک لرو، لکه په جاوا کې ټرای کیچ بلاکونه لرو. ځینې مشهور اکسپشنونه چې دی په پایتان کې چې موږ تاسو لرو هغه آی او ایرر دی. if the file cannot be opened یعنې کومه چې موږ تاسو غواړو یو فایل اوپن کړو او هغه موجود نه وي نو دا آی او ایرر دی. کیبورډ انټرپټ دی، دا یو بل داسې اکسپشن دی چې موږ تاسو غواړو داسې یو د یوزر لخوا څخه یو داسې کیبورډ بټن ووهل سي چې هغه موږ تاسو unrequired وي یا نه غواړو چې هغه پریس شي، دی یې پریس کړي چې دې ته کیبورډ انټرپټ وایي. وایو ایرر چې دا د پایتان یو بل ډول اکسپشن دی چې موږ تاسو غواړو یو داسې فنکشن کال کړو چې هغه فنکشن ارګومنټس نه غواړي یا د هغې فنکشن څخه ارګومنټس موږ نشو ترلاسه کولی. بل آی او اف ایرر دی چې اینډ فایل که چېرې موږ تاسو د فایل څخه ریډینګ کوو او هغه مو اینډ کړی نه وي دې ته آی او ایرر وایي. بل امپورټ ایرر دی، کله چې موږ تاسو غواړو یو ماډیول کال کړو او هغه موږ تاسو کال کړی نه وي یا امپورټ کړی نه وي او د هغه ماډیول څخه استفاده وکړو نو دې ته امپورټ ایرر وایي. چې دغه یو څو مهم ایررونه وه په پایتان کې یا هغه اکسپشنونه وه چې موږ تاسو په پایتان کې لرو. څنګه کولی شو دغه اکسپشنونه هینډل کړو په پایتان کې؟ نو موږ تاسو د ټرای اکسپټ بلاکو څخه استفاده کوو، یعنې هغه کوډ یا هغه سټیټمنټ چې موږ په دې پوهېږو چې په هغه کې یو ایرر رامنځته کېږي یا یو اکسپشن رامنځته کېږي، نو موږ هغه په ټرای بلاک کې لیکو او هغه اکسپشن چې رایز کېږي یعنې هغه اکسپشن چې واقع کېږي هغه په اکسپټ بلاک کې لیکو چې موږ تاسو دغه اکسپشن هینډل کړي. چې خپله دغه اکسپشن چې دی د اکسپشن بیس کلاس څخه ایکسټینډ اخلي. موږ تاسو کولی شو چې دغه اکسپشن د کیچ لپاره یا د کیچولو لپاره موږ تاسو د ټرای کیچ بلاکو څخه استفاده وکړو. د مثال په ډول زه غواړم دلته زه یو ارې لرم یا هم یو لیست لرم، زه د ای په نامه یو لیست لرم او غواړم دغه لیست څخه زه والیوګانې ګیټ کړم. نو راځم لومړی یعنې په یو کوډ کې که ماته ایرر رامنځته کېږي زه د ټرای څخه استفاده کوم. پرنټ ساده سټیټمنټ د سیکنډ والیو یعنې دغه لیست سیکنډ والیو چې هغه د اول انډیکس ته زه پاسوم. خو له هغه وروسته زه غواړم چې یو بل پرنټ سټیټمنټ یعنې دلته یو بل ایرر زه رامنځته کوم. والیو څلورم انډیکس چې موږ تاسو ګر سره څلورم انډیکس نه لرو. که وګورو دغه پرنټ سټیټمنټ چې ده دا کوم اکسپشن نه واقع کوي، خو دغه دویمه جمله چې ده دا اکسپشن رامنځته کوي. نو له هغه وروسته موږ تاسو د اکسپټ بلاک څخه استفاده کوو. ایرور که چېرې دا پروګرام زه رن کړم نو دلته یو ډول اکسپشن رامنځته کېږي. که وګورو د سیکنډ والیو از 2 او ان ایرر occurred ځکه دلته موږ تاسو یو اکسپشن په دغه لاین کې وینو. اکسپشن چې دی دلته ارې آوټ اف باونډ اکسپشن په جاوا کې موږ ورته وایو. که وګورو دلته څلورم انډیکس دلته ګرڅه وجود نه لري ځکه دلته موږ تاسو صفر، اول، دوهم او دریم انډیکس لرو. په اول انډیکس کې موږ والیو 2 ده خو څلورم انډیکس وجود نه لري. نو دلته یو ډول اکسپشن رامنځته شو چې زموږ تاسو د پروګرام پر هغه ریزلټ یې تاثیر وکړي، یعنې زموږ تاسو د پروګرام ریزلټ غلط ثابت کېږي. نو په دغه حالت کې د دغه اکسپشن کیچ کولو لپاره موږ تاسو په پایتان کې ټرای اکسپټس بلاکونه لرو. څنګه کولی شو موږ تاسو یو سپیسیفیک اکسپشنونه په پایتان کې کیچ کړو چې هغه یو سپیسیفیک اکسپشن لري. لکه موږ تاسو چې لرو یو فنکشن د زه دلته راځم یو بل سپیسیفیک اکسپشن دلته ډیفاین کوم. لومړی موږ تاسو یو فنکشن ډیفاین کوو. فنکشن په نامه زه یو فنکشن لرم او دې ته یو ارګومنټس موږ تاسو پاسو یا یو پارامټرس پاسو. اف ا پټه شوه له څلورو څخه نو زه ورته بې ته وراساین کړه ا ډیوایډ بای ا ماینس 3. دغه سټیټمنټ موږ تاسو وینو. په دغه سټیټمنټ کې موږ تاسو یو ایرر ګورو، ډیویژن ایرر رامنځته کېږي دلته.
په دغه سټیټمنټ کې موږ تاسې زیرو ډیویژن ایرر لرو چې دلته رامنځته کېږي، یعنې دغه والیو پر صفر تقسیمیږي. او زه غواړم دلته یو بل ایرر هم رامنځته شي. چیرې راځو موږ تاسې ته یو فنکشن لرو چې هغه ته موږ تاسې یو پارامتر پاسوو او یو اف شرط موږ که چیرې زموږ تاسې دغه والیو له څلورو غټه شوه، له څلورو کوچنۍ شوه، نو ته راسه بې مساوي که a تقسیم پر a ماینس 3 چې دلته یو ایرر رامنځته کېږي چې زیرو ډیویژن ایرر دی. او که چیرې موږ تاسې راسو که چیرې دغه والیو غټه شوه له څلورو څخه، یعنې که چیرې دا والیو غټه شوه له څلورو څخه، دلته بل ډول ایرر رامنځته کېږي چې والیو اب بې مشترکه وي. نو دلته راځو موږ تاسې لومړی د ټرای څخه استفاده کوو او دغه فنکشن ته کار کوو. لومړی زه درې ورته اساین کوم دغه فنکشن ته، او بیا فنکشن ته کار کوم، او دا ځلې هم 5 ورته اساین کوم. د هغه وروسته موږ تاسې د اکسپټ بلاکو څخه استفاده کوو. اکسپټ زیرو ډیویژن ایرر موږ تاسې دلته لرو، او د دې لپاره به زه یو سټیټمنټ پرنټ کوم. پرنټ دغه کوم بیا هم اکسپټ نیم ایرر لرو ځکه چې دا والیو غټه شوله هغه څخه. چیرې زه دا پروګرام رن کړم، که وګورو زیرو ډیویژن ایرر اکر چې دلته دغه والیو موږ تاسې که وګورو دا پر صفر تقسیم شوې ده چې دلته زیرو ډیویژن ایرر اکر شو. که وګورو والیو یو شوه خو نیم ایرر اکر شو، هینډل شو نیم ایرر، ځکه په دوم دغه کې موږ تاسې تر څلور اضافه والیو راستولې ده چې دلته د بي قیمت 5 کېږي، نو دلته نیم اکورډ ایرر هینډل نیم ایرر واقع شو او هغه موږ تاسې هینډل کړي. چې دا به د ټرای کیچ بلاکونو استفاده کول، یا موږ تاسې غواړو چې ټرای کیچ بلاکونو استفاده کړو. موږ تاسې کولی شو په د ټرای کیچ سره ایلس بلاک هم استفاده کړو، یعنې موږ تاسې غواړو چې یو ټرای کیچ بلاک ولرو او له هغه وروسته موږ تاسې یو ایلس. نو راځو څنګه کولی شو چې ایلس بلاک هم په ټرای اکسپټ کال کړو. نو زه به لومړی یو فنکشن جوړه کړم. موږ ته دوه وریبلونه لري چې موږ تاسې دې فنکشن ته دوه وریبلونه پاسو. لومړی دغه فنکشن چې ده دغه ته موږ تاسې په دې فنکشن کې ټرای کیچ استفاده کوو. a plus b divided by a minus b except موږ تاسې لرو په دغه except کې که موږ تاسې وکړو دلته که کوم ایرر واقع کېږي هغه به زیرو ډیویژن ایرر وي. او له هغه وروسته موږ تاسې کولی شو چې د ایلس بلاک هم استفاده کوو او پرنټ کوو. اوس راځو موږ تاسې دغه فنکشن ته کال کوو. لومړی دوه او درې وروسته دوهم همدغه فنکشن ته کار کوو او درې او درې وروسته. که چیرې موږ راسو دغه فنکشن دوه پارامیټرز لري. لومړی موږ غواړو چې دا a جمع b تقسیم پر a منفي b، یعنې دا خپله ډیوایډ بای زیرو ایرر دی. او له هغه وروسته موږ تاسې دلته دا کیچ کړی دی په ایکسپټ بلاک کې او دغه جمله موږ پرنټ کوي. او که چیرې موږ تاسې داسې حالت ورواستو چې هغه د ډیوایډ بای زیرو ایرر رانشي، نو په هغه کې موږ ته د سی قیمت پرنټ کوي په ایلس بلاک. که چیرې وګورو لومړی 0.5 جواب راغی چې دا که وګورو دوهم موږ ته دوهم کې ډیوایډ بای زیرو راغلی، نو a ډیوایډ بای b ریزلټ از 0. چې دا اوس موږ تاسې لپاره د ایلس بلاک استفاده کول. فاینلي بلاکس څه کار کوي؟ فاینلي بلاکس که چیرې موږ تاسې په
پروګرام کې اکسپشن رامنځته سي او که نه سي رامنځته فاینلي بلاک خامخا رن کېږي زموږ لپاره ځکه دا د فاینلي بلاک خصوصیت هم دغه دی نو موږ تاسې راځو یو مثال حل کوو لومړی زه وایم ټرایک څخه استفاده کوم ټرایک ایچ بلاک څخه استفاده کوم او کتاب رسانه کې خپله دا ډیوایډ بای زیرو اکسپشن دی موږ تاسې وګورو نو اکسپټ zero division error divide by 0 دا غوړ سمول تاسو فاینلی بلاک فاینلی یعنی که چیرته ته ایکسپشن واقع شي او کنه چې واقع زموږ تاسو فاینلی بلاک خامخا رن کېږي پرنټ finally block is always run چیرې زه دغه پروګرام رن کوم نو ډیوایډ بای زیرو دا ایکسپشن هندل شو فاینلی بلاک هم رن شو چیرې زه دا ایکسپشن له منځه ووسم او دلته یې ورکوم یعنې یو ایکسپشن رامنځته نه شي فاینلی بلاک از always run ځکه دلته موږ دا د کی والیو پرنټ کړی نه د ایکسپشن واقع نه شو بیا هم فاینلی بلاک رن شو که چیرې ایکسپشن واقع شي هم فاینلي بلاک رن کېږي تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې موږ تاسې فاینلي بلاکونه په فایل سیسټمونو کې ډېر کاروو ځکه چې موږ تاسې یو فایل دلته اوپن کړو که په هغه کې ایکسپشن رامنځته شي که نه شي یا ایډیټ کوو خو په فاینلي بلاک کې موږ تاسې هغه فایل څنګه کوو کلوزوو یا یې بندوو که چیرې موږ تاسې دغه فایل موږ تاسې کلوز نه کړو او موږ تاسې دا پروګرام ووځو یا دغه آی ډي ټرمینیټ کړو یا ځینې ووځو نو بیا موږ تاسې هغه فایل هیڅکله نه ډیلیټ کېږي ځکه چې هغه رن دی نو دا و د ټرای ایکسپټ بلاکونو استعمال ایلس بلاک فاینلي بلاک سپایتاین